بعضې خلک په دې قربانۍ کې د رسول الله دپاره حصه کوي. نو زما محترمو دا خبره یاد وساتئ چې صحابه کرام زموږ نه زیات د رسول الله سره مینه ساتونکي وکنو. رسول الله ورته د موږ نه ډېر ګران وکنو. هغوی رسول الله کتلی ورسه پاتې شوي دي. د صحابه کرامو نه غوره انسانان موږ ته نه ښکاري او نه شته. هغوی د رسول الله دپاره حصې نه دي کړي. نو لهذا د دې کار نه ځان ساتل پکار دي. بعضې خلک د دې مړو دپاره د مور او پلار دپاره د قربانۍ حصې کوي. په دې خبره باندې ځان پوه کوي. موږ تېرو خطبو کې هم دا خبره بیان کړې وه، هغه ده چې بچی څومره نیک اعمال کوي. تا مونځ وکړه، د جمعې مونځ له راغلی، ستا مور او پلار وفات شوي دي یا ژوندي دي، تا د جمعې مونځ وکړو، الله ستا مور او پلار ته د دې جمعې په مونځ چې تا کړی دی هغوی له هم اجر ورکړي. ولې؟ ستا تربیت ستا مور او پلار کړی دی. ته چې عام مونځ کې، ته چې عامه صدقه ورکې، که مور او پلار پکې یاد کې که یاد نه کې، آلریډي هغوی ته الله اجر ورکوي. نو بیا خاص دا ذکر کول چې یاره دا د مور او پلار دپاره. نو د دې وجې نه قرباني چې ته وکې نو تاله هم الله د دې قربانۍ اجر درکوي، ستا مور او پلار لم الله په دې اجر ورکوي. دا حصې مقررول دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابه کرامو نه نه دي ثابت چې د مړي دپاره یې حصه مقرر کړي. دا زما د پلار دپاره حصه مه مقرروه، قرباني وکړه مور او پلار له دې الله آلریډي اجر ورکوي. یو حدیث داسې شته د هغې نه بعضې علما استدلال کوي. هغه دا چې علي رضی الله تعالی عنه 2 ګډان حلال که، 2 ګډان یې ذبح که، قرباني په وکړه، او بیا یې وویلې چې ما ته نبي صلی الله علیه وسلم امر کړی و، یو مې د ځان دپاره حلال که او یو مې د رسول الله دپاره. دې کې بیا علما دا تفصیل ذکر کوي چې کله مړی وصیت وکړي، وصیت ستا پلار دی مړ کېدل، تا ته یې وویلې بچیه په غټ اختر کې به ګورې زما حصه مقرره کې ما دپاره قرباني وکړه. نو دا قرباني بیا کوی شي. ولې؟ ځکه مړي وصیت کړی دی، د مړي په وصیت به عمل کیږي. چې کله مړی وصیت وکړي او وصیت د شریعت برابري، نو د هغه په وصیت باندې به څه شی کیږي؟ عمل کیږي. نو رسول الله وصیت کړی، علي رضی الله تعالی عنه ورته په وصیت باندې عمل وکړ. نور د مړي دپاره ځان له حصه مقررول د قربانۍ دپاره دا نه دی ثابت. د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بچي وفات شوي دي، خو د الله رسول چې قرباني کوله د بچو ذکر یې نه دی. د الله رسول ته په بیبیانو کې خدیجة الکبرا رضی الله عنها ډیره ګرانه بیبي وه، خو رسول الله چې کله قرباني کړې ده چېرته دا نه دی ویلي چې دا یو حصه مې د خدیجة الکبرا دپاره مقرر کړي، ځکه ما سره یې ډېر احسانات کړي، یا صحابه کرامو د رسول الله دپاره قرباني کړي. دا نه دی ثابت. لہذا کله چې مړی وصیت وکړي نو د هغه وصیت په وجه باندې بیا قرباني کیږي. خو په هغې کې هم تفصیل دی چې مړی به وصیت کوي او مال دومره وي چې هغه ربع 4مې حصې پورې د مړي په وصیت باندې عمل کیږي. چې مړی وصیت وکړي چې زما دپاره د خیرات وشي، نو داسې به نه کیږي چې ټول مال دې راواخیستلی شي او خیرات دې په وشي. نه، د مړي وصیت به په ربع عمل کړي، مال به په 4 حصو تقسیم کړي، 4مه حصه د مړي په وصیت لګوي شي، د دې نه ډېره به نه لګي.